منډې وهل د فرانکنوت ډېر خوښیږي، خو د تریاردي اوسیدونکي باید ورڅخه کابو لاس اخیستی وی. تیر کال ورته یو دم سخت دردونه پیدا شول. د زړه ضربان می یودم غیر منظم سو. د سترګو مخکې راته هر څه تور سول او زه چپه سوم. میرمن او لور می شکر په کور کې را سره وي. په روغتون کې می سترګې وغړولې او درک می کړه چې څه پیښ سوي وو. د زړه د عضلې د التهاب شک موجود و. د یوه اونۍ د تریر د موټر هاوس نومي کلینیک د زړه په څانګه کې پروت و، چیرته چې درملنه وشوه. ډاکټرانو په ده کې د سیکسینوس په نوم د زړه د ضربان غیر منظم شکل تشخیص که چې د زړه د عضلې د التهاب یوه علامه کیدی شي اوسي. هغه په بیلابیل ډول څرګندېدی هم شي. هغه د پام کولو وړتیاوې چې محدودېدای شي چې د زړه د کمزورۍ باعث هم ګرځېدلی شي، یا د زړه الکتریکي سیستم اغېزمن کیږي چې د زړه د ضربان د غیر منظم کېدو پایله لرلی شي. ځینې ناروغان په سینه کې درد لري چې د زړه د سکتې په څیر علایم پکې ښکاره کیږي. د زړه د عضلې التهاب هر چاته پیدا کېدی شي. فرانکنوت تر اوسه پورې نه پوهیږي چې دی ولې پرې اخته شو، خو یو څه اټکل کولی شي. زه زما په نظر صحیح شان خورم، سیګریټ نه څکوم او الکوهول هم ډیر لږ څښم. خو ما تیر کال په جنوري کې سخت زکام لره چې یو څو اونۍ دوام وکړ. زه لا صحیح روغ نه وم او بیرته مې په سپورټ لاس پورې کړ. منډه به مې کوله. کېدای شي مرض په دې پورې اړه ولري. د ډاکټرانو لپاره هم سخته ده چې د زړه د عضلې د التهاب عوامل په دقیق ډول پیدا کړي. هغه عادي زکام نه دی چې د زړه د عضلې التهاب رامنځته کوي، خو ستونزه دا ده چې سړی اصلا نه پوهیږي چې آیا عادي زکام دی یا ویروسي التهاب چې د زړه عضله هم اغېزمنوي. ځکه نو د مرض په وخت کې د آرامۍ توصیه سړي ته کیږي. خو دغه طبیب زیاتوي چې دغسې التهاب روغو خلکو ته هم پیدا کېدی شي. فرانکنوت خپل سپورت ته دوام ورکړ، خو هغه بیا په دویم ځل هم چپه شو، ځکه نو ورته د ضربان ساز په نوم آله پیوند شوه. ورپسې د یو څو میاشتې سپورت نشوای کولی. زه په کټ کې پروت نه وم. د چکر وهلو اجازه مې لرله. اصلا راحت وخت وو. خو له بلې خوا مې ډېر خلک لیدل چې منډې به یې وهلې. ما هم غوښتل، خو اجازه مې نه درلودله. دا یو عجیبه غوندې احساس وو. ډیر ورو ورو دی بیرته خپل عادي حالت ته ور وګرځید. نن سبا فرانکنوت ځان ښه حس کوي، خو په کال کې 2 وارې د روغتیا د کنټرول لپاره د زړه څانګې ته ورځي. هلته ډاکټران په منظم ډول د زړه ضربان عیاروونکې آله هم کنټرولوي. فرانکنوت دې ته انتظار نه درلود، خو د زړه د عضلې د التهاب مخه نشي نیول کېدی. یوازې پاملرنه یو څه فایده لري. هر څوک چې غواړي له سره سپورت پیل کړي باید مخکې د ډاکټر لخوا معاینه شي. په تیره چې ډیر وخت مو سپورت نه وي کړی یا غواړي یو څه زور ورکړي، بیا ښه ده چې سړی تر مخه معاینه شي. د زړه د عضلې التهاب یو جدي مرض دی چې هر چاته پیدا کېدی شي. هغه څوک چې غواړي ډیر سپورت وکړي باید تر مخه معاینه شي، خو هغه څوک چې د زکام یا والګي علایم لري باید استراحت وکړي.